بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان پیدا ورته د زده کړې وړتیا ور په برخه کړه. نن ورځ د انګلیسي زده کړې شپږم درس دی. زه د درس په لور په درس پیل کوو. اوله برخه چې دی ګرامر دی. په ګرامر کې موږ نن ناون ویو. ناون یا نوم، ناون یا اسم. Noun is a word which is used as the name some person, place, animal or a thing. Noun is a word which is used as the name some person, place, animal or a thing. اسم یا نوم هغه کلمه ده چې د شخص، مکان، حیوان او یا د یو شي د نومولو لپاره استعمالیږي. اگزامپل یا مثال: عبید، عبید، لوګر، cow، cow، glass، glass، etc. یعنی همداسې نور. مثال لکه عبید، لوګر، کاو، غوا، ګلاس، ګیلاس. انیمل حیوان ته ویل کیږي. انیمل حیوان. انیملز حیوانات. فرسن شخص ته ویل کیږي. فرسن. فرسنز اشخاص. پلیس ځای یا مکان ته ویل کیږي. مکان. دویمه برخه لغات یا ورډز دي. لغات. فرست انت، انت، انت یا انت میږي. سیکنډ اپل، اپل مڼه. تھرد علم، علم هنرمند. فورث آرت، آرت چارت یا د رسامۍ د رسم چې پکېږي دغه چارت ته آرت ویل کېږي. فایفت بال، بال یا توپ. بله برخه کنورسیشن یا محاوره ده. کنورسیشن راځو 15 جملې دي، سنټنسز دي. فرست can you teach English؟ can you teach English؟ second can you speak with her؟ can you speak with her؟ third no I cannot، no I cannot. fourth could I use your phone please؟ could I use your phone please؟ fifth yes can you، yes can you. first یا اول can you teach English؟ آیا تاسو د انګریزۍ ژبې درس ورکولی شئ؟ second یا دویم can you speak with her؟ آیا تاسو د هغې سره خبرې کولی شئ؟ third no I cannot. دریم نه زه نشم کولی. fourth could I use your phone please؟ څلورم آیا زه کولی شم چې ستا موبایل وکاروم په مهربانۍ سره یا هیله کوم. پنځم یا fifth yes can you، هو ته کولی شې. بله برخه عمومي معلومات یا general information. general عمومي information معلومات. quote، quote یا متل: silence is better than unmeaning words. silence is better than unmeaning words. وای چوپتیا غوره ده د بې معنا الفاظو نه. silence چوپتیا. better غوروالی. unmeaning بې معنا. words لغات. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.